مونه خوږو دوستانو هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ ایف جي ټیبز یوټیوب چینل. قدرمنو دوستانو د ایف جي ټیبز یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې خوندورې او په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو ډېرو ملګرو دغه غوښتنه کوله او ماته میسیجونه کول په واټساپ کې ویل داسې یوه طریقه راته وښیه چې موږ د خپل جیمیل ولونکو چې د هغه د بل چا په موبایل کې خلاص دی او که نه. خو دوستانو ډېر ملګري دي وایي زموږ جیمیل چې دی هغه د بل چا په موبایل کې خلاص دی او بل څوک یې کاروي. نو موږ څنګه کولی شو چې هغه جیمیل د بل موبایل څخه پاک کړو او ترې ختم یې کړو. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د ویډیو سکیپ کوئ ما دوستانو. که ویډیو ما سکیپ کړه نو تاسو بیا په ښه طریقه باندې ځان نقشې په حواله دوستانو. نو دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې به سیټینګ برخه ده دوستانو. سیټینګ برخه دوستانو کله راشئ دلته تاسو لیکلي دی ګوګل. دغه ګوګل سیټینګ باندې دوستانو تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په ګوګل سیټینګ باندې کلیک واخلئ دوستانو تاسو به راشئ هغه جیمیل په خپل موبایل کې دلته خلاص چې کوم جیمیل تاسو څخه بل ملګری په خپل موبایل کې استعمالوي. او بیا به راشئ په د منیج یور ګوګل اکاونټ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. او کله چې دوستانو تاسو ورته کلیک واخیسته دلته تاسو واشي به انتظار ورته وکړئ تر څو زموږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. دلته دوستانو تاسو بیا راشئ په دغه صفحې کې به دغه سیکیورټي برخه ده دوستانو. په دغه سیکیورټي باندې به کلیک واخلئ. او دلته دوستانو راشئ یور ډیوایس. په دغه یور ډیوایس باندې دوستانو تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په دغه باندې دوستانو تاسو کلیک واخیسته دوستانو دلته به تاسو ته وښیي چې تاسو موبایل کې تاسو جیمیل په کوم موبایلونو کې خلاص دی. یو چې سیک دوستانو دغه زما خپل موبایل دی. دلته راځو جی 5 په دوستانو جی 5 موبایل دی په افغانستان کې د فبروري په 9مه نیټه په انډراید ډیوایس کې خلاص شوی دی. یعنې په انډراید موبایل کې خلاص شوی دی چې هغه جی 5 دی په افغانستان کې دی د فبروري په 9مه نیټه چې دغه دوستانو خلاص شوی دی او دغه لاندې ما ترې خپل ریموو کړي دي. نو دا روزو دوستانو اوس غواړم دغه څخه یې ختم کړم او ترې لرې کړم صرف زما موبایل کې پاتې شي او دغه څخه یې پاک کړم. دلته دوستانو زه په دغه کلیک کوم. دلته به راشئ په دغه کوم کې چې خلاص په دې باندې به کلیک وکړئ او راشئ ساین آوټ باندې دوستانو کلیک واخلئ او دلته به راشئ په دغه ساین آوټ باندې کلیک واخلئ او اوکې به یې کړئ. تاسو دوستانو اوس اتوماتیک وکتل په ډېرې اسانۍ سره دلته ساینډ آوټ شو دوستانو. له هغه موبایل څخه پاک شو. هېڅکله په هغه موبایل کې بیا نشي خلاص دوستانو. نو موږ د هغه څخه موبایل خلاص موږ د هغه څخه خپل جیمیل دوستانو لاسته راوړل. هغه موبایل څخه مو پاک کړه دوستانو. نو دغه ډېره اسانه خوندوره طریقه وه دوستانو. ډېرو ملګرو همدغه غوښتنه کوله ولې موږ د داسې طریقه راوښیه چې موږ د خپل موبایل کې چې کوم د موږ جیمیل دی هغه معلوم کړو چې د چا په موبایل کې خلاص دی دوستانو. نو دغه دوستانو ډېره خوندوره او اسانه طریقه وه. که دغه ویډیو مو خوښ شوي درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره وڅارئ دوستانو. داسې ښایسته ویډیوګانې موږ هره ورځ په یوټیوب چینل کې دوستانو اپلوډوو. تاسو زموږ ویډیوګانې درسره لایک کوئ او درسره ګورئ او زموږ ویډیوګانې درسره شیر کوئ تر څو نور ملګري هم ترې ګټه واخلي.